د نظم دپاره راغواړم. زموږ د ننني پروګرام صدر هم دی د ملګرو لیکوالان ضلع مردان صدر هم ساجد شایق صاحب ته خواست کوم چې راشي او هغوی سره کم نظم دی پیش کړي. ساجد شایق صاحب. السلام علیکم ملګرو. د دې نظم عنوان دی د قام د اوس راویښ شي. د جاوید خلش صاحب د فکر توضیح. خلش څنګه دی وکړه د غمجنې زمانې نه تا هم وکړو لګوټ د اسرائیل د پیمانې نه. د پند کړو د قام فکر د زړه په مقبره کې خلش تر قیامته اوسې ښه په مقبره کې. لمبه لمب ماحول د په اشعارو کې رایاد شي غمجن فکرونه ستا د ژوند په لارو کې رایاد شي. نظم لږ زر زر وایم ځکه چې لږ غوندې خلشه د قام فکر د بلا په زړه کې یوړو پښتون غم د ځانه سره لا په زړه کې یوړو. خلشه ته خبر وې چې سهال د پښتنو دی سوړ شوی غور نن د جلال د پښتنو دی. خلشه پښتانه د احمد شاه نه ناواقف دي چې زړه د زمري او هغه چا نه ناواقف دي. خلشه مل خان او درې خان هم پښتانه وو دشمن له کوپړې کې وبس کله داسې نه وو. دا اوس خو د اپی وکي و د دې بې خبره ناراستی که رښتیا وایم نو نه دی بې خبره. که دا مخنیوي ونه شي نو ځان به د دې ورک کي سیلاب ښه په تیزۍ دی نوم نشان به د دې ورک کي. خلشه که د زلفې د خوبانو دي ستایلې هم تاسو محرومې د محرومانو دي ستایلې. غزل کې د خوږلتو د غزل جاوید خلشه کو د ترنم زړه کې مزل جاوید خلشه. په دې که پوهېدې چې د جانان غمونه سوي وې دې نه هم خبر چې د دوران غمونه سوي. خلشه ته خبر و چې سهال د پښتنو دی سوړ شوی غور نن د جلال د پښتنو دی. پښتون چې له حیا او له غیرته قربانېږي پښتون چې له خپل دین او خپل ملت قربانېږي په مخ د دې نړۍ چې په اسلام باندې قایم دی هم دا یو پښتون قام په ننګ و نام باندې قایم دی. اغیار د عزت جګ شملې ته کتی نشي وقار چې په دنیا لري هغې ته کتی نشي. خیسته خیسته ګلاب ګلاب وطن لمبه لمبه دی نازک نازک تنکې تنکې بدن لمبه لمبه دی. خلشه نن ستا او زما قام ته بډې کښلي زما او ستا د ژوند بند انجام ته بډې کښلي. خلشه څنګه چې ستا فکر د قام د بیدارۍ و د قام له یو ځل بیا په دې دنیا د سالارۍ و خالق د کائناتو خو د بیا هغسې وکړي او پښتون چې د یو بل سره وفا هغسې وکړي. خو تش مننه خو تش په خواهشاتو باندې نشي که نه ګرانه چې نه خوري په لیدو به څوک ماړه شي که نه ګرانه. نو قرآن کې خدای واضحه فرمایلې دا خبره په دغه ګناهګارو مې لیدلې دا خبره. کم قوم چې تر څو خپل حالت نه کی بدل حالت به د دې قوم رب العزت نه کړي بدل. هغه لسمه سپاره کې چې کوم آیات دی که نه. خلشه د دې قام که دا مردان دي که زنان دي که جونه دي که زال دي که نیمزال دي که ځوانان دي که وکړي په دې وخت د خپلې برخې کار خوشحال به وي سوکال به وي مدام د ژوند په لار. ځوانان دي د افغان په ننګ تیره توره تر ملا کې نو هله به له ځانه ځلي دښمن په شا کې. د دې دور تیره توره د دې دور تیره توره د دې دور اسونه د دې دور نیزې غشي د دې دور ډالونه هغه خو په دې وخت کې د دې وخت ټکنالوژي ده راتلونکي وخت د پاره په کار ښکلې پالیسي ده. د شعر په میدان کې دا زما وشو کلونه ما خلکو له او خلکو ما له وخوړل غوږونه په دې غوږونو خوراک په دې چې پښتانه د دې دنیا دی په عذاب کې هم دغسې پاره وایم نور څه دي په دې باب کې. افسوس دی صد افسوس دی چې ځوانان رام پسند شو زمونږ کشران او مشران رام پسند شو. دا الف لیلا قصې اوږدې دي لنډې نه دي خدا ونې بارداري دي بارداري شنډې نه دي. که دا خور ور پښتون یو شي یو موټ یې
یو اواز شي خلشه بیا به هله کامیابې لره کار ساز شي. دنیا کې هر وګړی د خپل قام سالار پسیزي، خو دغه پښتانه دي چې بلا اغیار پسیزي. که داسې د غفلت په خوب وده وي نه پاسیږي، بیا واوره د وده ګجر د میخې کټي زیږي. دا لږ غوندې خلشه ستا د فکر وضاحت دی. دا قام د اوس راویښ شي، ختم شوی مهلت دی. دا قام د اوس راویښ شي، دا قام د اوس راویښ شي.